د سړي د پیغمبر بې عزتي کېږي، د الله بې عزتي کېږي، د قرآن بې عزتي کېږي، د کعبې بې عزتي کېږي او دا ورته نیغ نیغ ګوري او وایي چې یاره زه یې نشم ویلی که مړوي کې څوک دې نه یو پکې زموږ ژوند باندې څه او په مرګ څه زموږ د پیغمبر ګستاخي کېږي. چا یې کارټونان جوړ کړي دي او څه فاجرې زناکارو ښځو د هغو لاسونه یې له ګریوان کې اچلي دي چې محمده زموږ حق راکړه. او څوک د نبی صلی الله علیه وسلم شکلونه جوړوي. ما او تا چېرته یو ورځ خفګان نه وم نه ژړلې، دعا م ونه کړه، یو ماښام هم چېرته ډوډۍ هم پرې نه خوده چې نن یې نه خورو. زما د نبي بې عزتي شوې ده. ته چې په قرآن خفه نه شوې، په پیغمبر خفه نه شوې، په الله خفه نه شوې او موږ یو زموږ ژوند دی الله دې دا ژوند سل کرتې په توپ ویشتې شي چې ختم شي. دا څه ژوند دی بې؟ ژوند هغه ژوند دی چې سړی د الله په قانون تیر کړي او د الله په حکم باندې لاړ شي. هغه کافر باندې هغه مسلمان چې هغه د بوټ ګزار کړی او په څپلۍ یې ایشتلی و، ما ته یو ملګري وویلې وایي 100 کروړه ته د هغه څپلۍ قیمت ورسېږه. ما ویل تا دې څه درس واخیسته؟ وایي یاره مزه یې وکړې ګټه یې وکړه. ما ویل بې عقله ته دا سوچ وکړه چې د دې څپلۍ دونه قدر شه چې د پیغمبر په عزت کې والوته رسي نو د دې صاحب الڅپلۍ دا چا چې ګزار کړی دا به د الله څه څونه د قدر والی. ملګرو الله باندې غیرت او په رسول باندې غیرت او په ایمان باندې غیرت دغه ټکي موږ او تاسې مسلمانۍ له راوستي چې دا پکې نه وي بیا مسلماني چېرته ده؟ اگر گویم مسلمانم به لړزم، وایي چې کله وویم چې مسلمان یم وایي دا بدن مې داسې ورپېږي کې بینم مشکلات لا اله الا الله دی. په سختو مشکلاتو کې قرآن د سړي نه سړی جوړوي، پیغمبر د سړي نه سړی جوړوي. ته چې په قرآن خفه نه شوې، په پیغمبر خفه نه شوې، په الله خفه نه شوې او موږ یو زموږ ژوند دی الله دې دا ژوند سل کرتې په توپ ویشتې شي چې ختم شي. دا څه ژوند دی بې؟ ژوند هغه ژوند دی چې سړی د الله په قانون تیر کړي او د الله په حکم باندې لاړ شي.